بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله. د علم چې روغ جوړ اوسئ. زمونږ د نن ورځې درس دی how to create email. څه ډول کولی شو ایمیل ادرس ځان ته جوړ کړو. ګورې، ایمیل ادرس چې دی موږ تاسې په دې خاطر باندې جوړو تر څو د انټرنیټ په واسطه باندې خلکو ته لیکل ایمیل وکړو، یعنی خلکو سره خپل معلوماتونه تبادله کو، شریکي کو. نو ایمیل لومړنی سټپ دی او ډېر ضرور ده چې کله هم موږ تاسې د معلوماتو تبادلې خبره کوو، هغې دپاره ایمیل یو ضرورت ده. ایمیل داسې دی لکه تلیفون شمیره، لکه چې یو څوک تاسې سره تماس نیسي، ستاسې تلیفون شمیرې ته زنګ وهي، خبرې درسره کوي. خو که یو څوک غواړي تاسې ته یو 15 ورقې گزارش ولیږي یا ریپورټ ولیږي یا که ماکس ولیږي یا که اټچمنټ ولیږي او انټرنیټ په ترو باندې ولېږي، نو هغه ته بیا ټلیفون شمیره نه دی پکار، هلته بیا ستاسې ایمیل ته ضرورت دی چې باید ایمیل ولرئ. خو دا ایمیل موږ تاسې څه ډول جوړ کړو؟ ایمیل په دوه طریقو جوړېږي، یو په موبایل کې جوړېږي، یو په کمپیوټر کې. موبایل کې اسانه جوړېږي ځکه ویریفیکیشن یې ډېر سمپل دی او زیاتره وخت یې نه غواړي. خو په کمپیوټر کې لږ غوندې سخت په دې ده چې هلته ویریفیکیشن غواړي، او که تاسې یو ټلیفون شمیره باندې ایمیل ځان ته جوړوئ او مخکې نه په هغې باندې ایمیل جوړ شوی، نو بیا تاسې له په عذابئ نه جوړېږي په اسانه. په هر صورت زه راځم همدغه لیپټاپ کې طریقه تاسې ته ښایم، خو ما سره نوی ټلیفون شمیره نشته، نو چې زه ورکړم او دلته عملا 100% ایمیل موږ ته جوړ شي. ولې طریقه یې ډېر ساده دی. ګورې، ګوګل کروم ته راځم، دا ځان ته اوپن کوم. چې کله مې دا براوزر ځان ته اوپن کړ، دلته ګورې زه په دې براوزر کې دا ممتاز رحماني ساین ان یم، دا زما ایمیل دی، ممتاز رحماني 15@gmail.com، دا زما ایمیل دی. صحیح ده، دا زما اکاونټ ده. زه وایم چې نه وروره، زه بل اکاونټ جوړوم. نو ته سمپل په همدغه پروفایل باندې د کلیک که ساین آوټ کېږي، دې چې نه ساین آوټ کېدلی شي. وایم نه ساین آوټ کېږم، زه غواړم بل ایمیل ځان ته جوړ کړم. نو دلته اډ اکاونټ ته راشم. کله چې ته دلته اډ اکاونټ ته راغللی ښه، نو ته کولی شې دلته ورته شی کې ایمیل اضافه کړې. که پخوانی ایمیل لرې، دلته خپل ایمیل ادرس ورته ورکړه او یا فون شماره ورته ورکړه، هغه نیکسټ کړه. هغې نه وروسته پاسورډ راځي، پاسورډ ورته ورکړه. تا څنګه کوي؟ ساین ان کوي. فرض که دا زما ایمیل ادرس ده، صحیح ده، زه دا نیکسټ کوم. چې کله مې نیکسټ کړه، ما ته وایي چې اوس وروره پاسورډ دې ورکړه. چې کله پاسورډ مې ورته ورکړه، نیکسټ مې کړه، ما راسن مستقیما ساین ان کوي او زما ایمیل ما ته خلاصوي. خو زه خو بل نوی ایمیل غواړم چې جوړ کړم، دا کلوز کوم. د نوي ایمیل د جوړولو لپاره به زه دلته باید راشم، کریټ اکاونټ. 3 اپشنونه دي: فار مای پرسنل یوز، د اکاونټ یا د ایمیل چا ته جوړی، شخصي استفادې دپاره. فار مای چیلډ، د کوم ماشوم دپاره دی جوړی. فور ورک اور مای بزنس، کاروبار یا بزنس ته جوړی. زه ورته وایم یاره وروره دا پرسنل یوز دپاره زه جوړوم. ښه، وایي ستا نوم څه شی دی؟ زه ورته وایم چې زما نوم یونس دی. وایي لاست نیم دې څه شی دی؟ زه ورته وایم لاست نیم مې خان دی او دا ورته نیکسټ کوم. دا معلومات مې اضافه کړه. وایي تاریخ د تولد دې موږ ته ووایه. زه ورته وایم په 2000 کال کې زه پیدا شوی یم. کومه ورځ کې؟ 12مه ورځ باندې. کومه میاشت؟ جنوري میاشت کې. جنډر دې څه دی؟ میل دی، فیمیل دی؟ څه میل دی؟ ورته نیکسټ کوم. چې کله مې دا هم نیکسټ کړ، کله هم چې دې مرحلې ته راغلم، ما ته وایي چې وروره یونس 9900@gmail.com دا دې خوښ شو؟ که چېرته دې خوښ شو، همدغسې ایمیل به درته جوړ کړم. یا یو کې لیکلی دی 480-650@gmail.com. دغه دوه دانې دوی تیار راته خپله جوړ کړی دی. وایي کوم یو غواړې چې ایمیل ادرس هغسې درته جوړ شي؟ زه وایم یاره زما خو دا یو هم خوښ نه شو. کریټ یور آن ایمیل ادرس، په خپله خوښه یې دلته جوړ کړه. یونس خان 1214، یونس خان 1820، یونس خان هر رقم تخلص هر څه چې ورته ورکوې وروره، وایي دلته یې اوس نو په خپله خوښه جوړ کړه. مونږ خو درته دا دوه انتخاب وکړه. زه ورته وایم یاره خپله یې نه جوړوم، دا تا چې کوم یو انتخاب کړی یم دغه یونس 99 چې چې دی دا صحیح دی، دا نیکسټ کوم. اوس به وروره هر څه برابر شو، فقط ایمیل دی نور 90% جوړ له پاسورډ ورته ورکړه. پاسورډ چې تاسې ورکوئ کوشش وکړئ سمبول سم په پاسورډ کې استعمال کړئ، ټیکس هم استعمال کړئ او نمبر هم استعمال کړئ چې تر څو جګې کړي او تاسې ته ستونزه ونه رسېږي. زه ورته وایم چې دا زما پاسورډ شو، صحیح ده، او هماغه پاسورډ مې چې پاس ورکړه دلته یې هم ورکوم. ګورې دا زما پاسورډ شو. که شو پاسورډ باندې کلیک وکړم، دا پاسورډ ماته څنګه کوي؟ ښایي یې ماته. دا زما پاسورډ شو. پاسورډ کې ماته هسته یادونه وکړه چې پاسورډ چې ورکوئ معمولا
یو نیم توری پکې غټ ولیکئ، نمبر استفاده کوي، نمبر پکې ولیکئ، ټیکس پکې ولیکئ، بعضې سمبولونه هارټ، انډرسکور، هایفن، ډالر ساین، پرسنټیج یو علامه پکې واچوئ. او دلته چې کوم پاسورډ ورکړه هغه به کټ مټ هم دلته هم ورکوئ تر څو کنفرم اوسي. او اوس څنګه کوم نیکسټ کوم چې نیکسټ مې که ماته څنګه کېږي ایمیل جوړېږي. دا البته په موبایل کې تر دغه سرحده چې ته ورسېدلی نیکسټ که ته څنګه کېږي ایمیل جوړېږي، خو لیپټاپ کې ویریفیکیشن ته ضرورت لري. ګورې زه دا نیکسټ کوم. ما ته وایي وروره خبره خو صحیح شو، ایمیل خو دې جوړ شو، خو ته موږ ته دلته خپل ټلیفون شمېره راکړه چې موږ تا ته یو او ټي پي کوډ لیږو، هغه کوډ به یې دلته ووهه. صحیح ده؟ زه ورته وایم چې 0:90:90:90. دا زما ورته یم ټلیفون شمېره ده. د کوم هېواد یې دلته د هېواد ورته مشخص کړئ. زه ورته وایم زه د افغانستان یم. دا مې ټلیفون شمېره ده، زه د افغانستان یم. چې کله زه نیکسټ ورته ووهم همدغه شمېرې ته دوی یو کوډ لیږي او هغه کوډ دپاره بکس راځي، هغه کوډ به پکې اچوي او نیکسټ کوې به ستا ایمیل نور جوړ شو. خو مشکل او ستونزه په لیپټاپ کې معمولا څه شی دی، کله چې ته په لیپټاپ کې ځان ته ایمیل ادرس جوړې او کوم ټلیفون شمېره ورکوې، که پخوا په هغې باندې ایمیلونه جوړ شوي اوسېږي یو یا دوه، نو بیا درته وروره میسیج نه راځي او دا ستا ایمیل څنګه کېږي، نه ویریفای کېږي. ګورې زه ورته دا نیکسټ کوم چې ما ته وروره همدې ته کوډ ولېږه، ما ته دا کیو آر کوډ راوړي. دا ولې راوړي؟ ځکه دا ما ته راوړي چې مخکې نه ما په دغه ټلیفون شمېره باندې کوم 5-6 ایمیلونه جوړ کړي دي. نو په دې خاطر باندې ما ته څنګه کوي، نو ما ته چې دی ایمیل نه وریفای کېږي او وریفای چې نه شي ایمیل مې نه دی جوړ شوی. نو ځکه آخري سټپ یې همدا دی چې ته خپل یو فرېش ټلیفون شمېره ورکړه، هغې ته کوډ راځي او کوډ چې درته راغی بس کوډ ورته ووهه او نیکسټ که ایمیل دې جوړ شو. په هر صورت کله چې زمونږ ایمیل جوړېږي څنګه خپل ایمیل اوپن کولی شو. فرض که هغه ایمیل هماغه آخر سټپ کې ما خپل فال ټلیفون شمېره ورکړه او کوډ راغی او هغه مې ورته واچو، نیکسټ مې کوه ایمیل راته جوړ شو. کله چې ایمیل جوړېږي له هغې څخه وروسته زه غواړم یو چا ته ایمیل ولېږم، خو دا ایمیل ورسره رقم لېږلی شم. زه ګوګل کروم ته راځم. کله هم چې ګوګل کروم ته راغلم انټرنیټ سره زه وصل نه یم، زه به دوباره ځان انټرنیټ سره وصل کړم. ګوګل کروم مې چې خلاص کړه انټرنیټ سره زه بېرته وصل شوم. ګوګل کروم مې خلاص کړه. ګورې دلته ما ته وایي جیمیل او دلته چې راشم فرض کړه دا هماغه ایمیل ادرس چې کوم ما جوړ کړه هغه آخري سټپ نه چې زه پاس شوم بیا دلته راځي چې پروفایل نیم دې دلته راځي او ایمیل دې راځي او دلته جیمیل راځي. فرض کړه هماغه ایمیل ما جوړ کړه او نیکسټ مې که ورته زه یې دغسې یو صفحې ته راوستلم او همدغه صفحې ته تاسې راوړي، دې وینډو ته تاسې راوړي. زه ورته وایم چې اوس یو چا ته ایمیل لېږم، دا خو زما ایمیل ادرس شو چې اوس مې فرض کړه جوړ کړه او زه غواړم چا ته ایمیل ولېږم. یا اول د ایمیل د لېږلو دپاره به یې ساین ان شو. زه جیمیل باندې سمپل کلیک کوم او څنګه کېږم ساین ان کېږم. لږ به ورته صبر وکړو تر څو موږ خپل جیمیل ته څنګه شو ساین ان شو. ګورې خپل جیمیل ته څنګه شو زه ساین ان شوم، دا موږ سره جیمیل شو. اوس دا زما پخوانی ایمیل د ټکي ډېر زیات ایمیلونه ښکته پورته شوي دي، نو دا زما ایمیل شو. زه ورته ساین ان شوم. دلته تاسې راشئ وګورئ یا ممتاز رحماني @gmail.com د ساین ان یم ورته. خبره اوس دا ده چې کله هم زه راځم ایمیل ته ساین ان کېږم، یو ایمیل چا ته څه ډول ولېږم. د ایمیل د لېږلو طریقه داسې دی، تاسې به راشئ کمپوز ته. چې کله کمپوز ته راغلی تا ته دغه یو وینډو خلاصېږي. دا ایمیل چا ته رهیږي ټوکې به د هغې سړي ادرس لیکي. فرض که زه لیکم دا ایمیل چې دی ممتاز .رحماني 2014 زه خپل بل ایمیل ته ایمیل لیږم @gmail.com. ګورې دا پخوا نه ما سره شته، دلته زه دې ته ایمیل لیږم. په یو وخت کې کولی شي یو ایمیل ډېرو کسانو ته ولېږي. زه ورته وایم وروره یو دې ته لیږم که بل کوم کس ته لیږي هغه ایمیل ادرس هم دلته څنګه که اضافه کړه. خو دلته یو ډېر مهمه خبره ده، یو سی سی ده یو بی سی سی ده. د سی سی او بی سی سی هدف څه شی ده؟ دا ایمیل خو زه لیږم دې ممتاز ته لیږم، فرض که دا منیجر ده دا مدیر ده دې ته زه دا ایمیل لیږم. سی سی او بی سی سی موږ سره څه کار کوي؟ سی سی چې دی کاربون کاپي دی. که زه یو څوک فرض مثال ونیسم سی سی کې کاربون کاپي، اصلا زه دا ایمیل لیږم ممتاز ته، خو تر څنګ چې دی خان 12 @gmail.com دا زمونږ یو مشتری دی دې ته هم لیږم یا زمونږ یو کارمند دی دې ته هم لیږم.
خو دغه سړی چې دی دا نه پوهېږي، دا سړی نه پوهېږي چې وروره دا سړی پوهېږي، البته دا سړی پوهېږي چې دغه ایمیل چې ما ته راغلی دا ممتاز ته هم ورغلی، دا ممتاز موږ مدیر دی یا فرض مثال پیژني یا نه، خو په دې پوهېږي، دا خان په دې پوهېږي چې وروره دغه ایمیل چې ما ته از کاپي راغلی اصل دې سړي ته لیږل شوی چې ممتاز دی. که بل سړي ته یې لیږي فرض مثال زه وایم چې وروره که بل نفر ته یې لیږي چې سی سی کې لیږي دلته هم د هغې ایمیل ادرس ورته ووهه، زه ورته وایم جان 3:4@gmail.com، زه ورته وایم دې سړي ته یې لیږم، دا هم اضافه شو. ګورې دې ته هم ما څنګه که دا ایمیل اوس دا اصلا دغه سړی او دغه سړی دا خان او جان دا دواړه په دې پوهېږي چې وروره موږ ته دا ایمیل از کاپي راغلی، اصلا دا ایمیل لیږل شوی ممتاز ته ده. څومره چې تاسو سره په یو اداره کې مشتریان اوسېږي یا کارمندان اوسېږي، یو ایمیل تاسو غواړئ رئیس ته ولیږئ، نو مین سړی رئیس دی، رئیس ته ټو کې د رئیس ایمیل ادرس ولیکئ، او نور چې څومره ډپارټمنټونو ته غواړئ یا کارمندانو ته غواړئ چې د ایمیل کاپي ورسېږي نو ټول په سی سی کې ورسېږي، کاربن کاپي. خو زه ورته وایم نه وروره زه ځینې کسان بی سی سی کې نیسم، بی سی سی کلیکوم ورته، بی سی سی بلینډ کاربن کاپي په معنا باندې ده، په دې معنا باندې چې دغه ایمیل دغه ګروپ کټګوري کې چې زه کم ایمیلونه اضافه کوم کم خلک نیسم هغوی د دې نه خبرېږي چې دا ایمیل نور کم خلکو ته تللی. فرض مثال زه لیکم چیونس، فرض کړه دا یو ایمیل ادرس زه ورته لیکم بی سی سی کې. اوس دا بی سی سی ته چې زه دا ایمیل لیږم دا په دې نه پوهېږي چې دا ایمیل بل چاته تللی دی، کاپیانې چاته تلي، دا مسایل دا نو محرم حالت دی. بی سی سی کاربن کاپي چې دی په دې معنی چې دوی ټول پوهېږي چې څومره کسانو ته دا ایمیل لیږلی، چې دا ایمیل اصلا چاته لیږل شوی، او که بی سی سی کې ونیسم دا به یو د بله نه خبرېږي. نو هیله ده چې په دې باندې پوه شوي واستئ. زه دا ورته لرې کوم او دا ورته لرې کوم او دا فقط زه ورته وایم یوازې همدې سړي ته ایمیل لیږم. دلته ما ته وایي چې ایمیل لیږي، ایمیل سبجیکټ دې ولیکه څه شي په اړه ده ایمیل. زه فرض مثال یو سمپل خبره لیکم ورته یو مثال دی نو افغانستان، نو دلته ورته ایمیل لیکم چې د دې ممتاز نه زه غواړم چې څنګه وکړم د افغانستان په اړه معلومات ترلاسه کړم. که ستاسې کوم مطلب فرض مثال ورته لیکي چې فرض که ورته لیکو چې سیل ریپورټ یا ریکویسٹ فار سیل ریپورټ، ریکویسٹ فار سیل ریپورټ، صحیح دی، یعنی د فروشاتو گزارش ما ته راولېږه. او دلته بیا ورته خپل ایمیل اضافه کوم چې وروره مهرباني وکړه دغه 2025 کال د جنوري نه تر ډسمبر تر سپټمبره پورې چې دی چې څومره سیل دی کړی هغه موږ ته ولېږه، صحیح دی. دلته به ورته تاسې خپل ایمیل برابر کړئ. زه به ورته سمپل خبره ورته ولیکم چې نور ایمیل خو به تاسې نور په ادبیاتو جوړوئ، خو زه تاسې سمپل درته وایم would you please send me the دلته به ورته ولیکو چې send me فرض که yearly ورته لیکم yearly report for 2025 دغه ایمیل مې ورته ولیکم چې د 2025 کال چې وکړه ریپورټ ما ته برابر کړه او ریپورټ ما ته راکړه. ښځه دا خبره مې چې ورته ولیکلو دغه ایمیل دې سړي ته لیږم، سبجیکټ یې دا شو دغه مورد کې او دغه خبره دې نه غواړم، دا به د ایمیل باډي کې لیکي، دې ته د ایمیل باډي ویل کېږي. څومره معلوماتونه چې تاسې غواړئ یو چا ته ولیږئ هغه ایمیل باډي کې ولیږئ. سبجیکټ کې فقط هماغه مین مقصد او عنوان ورته ولیکئ چې وروره دا ایمیل په دغه مورد باندې دی، صحیح دی، ریپورټ ما ته ولیږه. اوس خبره دا ده که چېرته ځینې ایمیلونه موږ تاسې لیږو یا معمولا وظایفو ته درخواست ورکوو نو هغې دپاره باید موږ تاسې یو څه به ولیږو، فایل ولیږو، یا به ورډ یا به پاورپوینټ، یعنی هر ډول فایل چې ته غواړې د ایمیل د لارې یو چا ته ولېږې نو ته به راشې دلته اټچمنټ ته اټچ فایل ته. کله چې اټچ فایل ته راغلم زه ورته وایم وروره فرض کړه دغه فایل دی ما پی ډي اف کړی دی او دا ریپورټ فرض کړه هغې برابر کړه ما ته دا ریپورټ لیږي اوپن کوم یې چې اوپن مې که دا ریپورټ څنګه کېږي اضافه کېږي. لږ به ورته صبر وکړو تر څو دا د اخر سر ته ورسېږي. ګورې دا څنګه شو، دا شین شو، دا ابي شو، نو په دې معنا چې دا اپلوډ شو. چې سینډ باندې کلیک وکړم نو همدغه ایمیل سره د همدغه فایل یا اټچمنټ ته څنګه کېږي دې شخص ته انتقالېږي. تاسو دلته وګورئ میسج سینډ یا ایمیل سینډ لیکي.
زه ورته وایم ویو میسج اوس یې ګورم چې رښتیا تللی دی که نه دی صحیح ده دلته ورته څنګه کوم کلیک کوم دغه د ایمیل ورته تللی سینډ ته به راځې دلته او یا هماغې ځای نه ویو باندې کلیک وکړه نو وایي چې وروره ممتاز رحماني دغه ستا ایمیل ادرس دی ټو ممتاز رحماني 2014 دې ته تا ایمیل لیږلی would you please send me yearly report for 2025 دا خبره دې ورته لیکلې او دا اټچمنټ دې ورته لیږلی دی ګورې ایمیل دې ته څنګه انتقال شوی دی او لیږل شوی دی اوس دا ایمیل چې هغې ته لاړ هغه دا ایمیل ترلاسه کوي او ګوري او بېرته ستا ایمیل ته همدغه خبره ځوابوي او درلیږي نو په دغه ساده او سمپل طریقې سره موږ تاسې کولی شو چې ایمیل جوړ کړو او یو چا ته ایمیل ولیږو او یو فایل ورسره اټچ کړو نو په دې هیله یم چې د ایمیل کریټینګ یا ایمیل جوړولو طریقه باندې پوه شوي اوسئ او همدا ډول دا چې یو ایمیل څه ډول ولیږو او په ایمیل لیږلو کې اټچمنټ څنګه اضافه کړو او بی سی سی او سی سی څه معنا ورکوي دا نو د یو ایمیل لیږلو هغه بیسیک او اساسي خبرې دي چې د هر یو کس چې انټرنیټ نه استفاده کوي باید یې زده واوسېږي انشاءالله راتلونکي کلاسونو کې پر نورو موضوعاتو باندې هم د ټایم ټیبل اسکیجول مطابق مخې ته ځو او په انټرنیټ کې کوم بیسیک خبرې چې دي هغه مهمه او اساسي خبرې چې دي په دغه سیریز کې به انشاءالله هغه ټول تاسو ته تشریح کوم له تاسو ټول څخه غوښتنه کوم چې زموږ د چینل د ملاتړ په خاطر باندې زموږ دغه چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک کړئ شیر کړئ او کمنټونه مو هیر نشي مننه